السلام علیکم ستړي مسئ. نن چهارشنبه د 1404 کال د سور میاشتې 3مه نیټه چې د 2015 کال د اپریل میاشتې له 23 نیټې سره سمون خوري. د سکون اډوې د ویبپاڼې او خپل رسنیو درنو لیدونکو د نن ورځې لنډو مهمو خبرونو ته مو زه خلیل الله هیوادمل هرکلی کوم. د کندوز ولایت د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې د اوبو رسولو یوې شبکې په جوړېدو به د سیمې 1590 کورنیو ته د څښاک اوبه برابرې سي. د مسؤلینو په خبره د اوبو رسولو دغه شبکه د خان آباد ولسوالۍ اړوند موسازیه او جامنچې کلیو لپاره د نړیوال بانک په مالي ملاتړ د 250,000 ډالرو په لګښت جوړیږي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر ننګرهار ولایت د شینواري هسکې مینې ولسوالیو له یو شمېر قومي مشرانو او مخورو سره کتلي دي. د معلوماتو له مخې په دې کتنه کې قومي مشرانو د کډوالو چارو له سرپرست وزیر مولوي عبدالکبیر او د دې وزارت له کارکوونکو څخه مننه کړې چې راستنېدونکو بېوزله او بې سرپرسته کډوالو ستونزو ته یې پر وخت رسیدنه کړې. د ستونزو د حل لپاره یې لازم اقدامات او د خدماتو بهیر یې په ښه ډول مدیریت کړی دی. نورستان کې 58 پراختیايي پروژو چارې پیل شوي دي. د نورستان ولایت د کلي او بیارغونې او پراختیا ریاست مسؤلینو خبر ورکړی چې د دغه ولایت په منډول ولسوالۍ کې د 90 میلیون افغانیو په لګښت د 58 پراختیايي پروژو چارې پیل شوي دي. نړیوال بانک د افغانستان اقتصادي وده 2.5% زیاته شوې ده. نړیوال بانک په تازه خپاره کړي راپور کې ویلي چې نړیوال مرستو د کمیدو سربیره هم د 2024 او 2025 مالي کال پر مهال افغانستان اقتصاد 2.5% وده کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د تهران او امریکا ترمنځ به د تخنیکي متخصصینو غونډه راتلونکې اونۍ ترسره سي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایي نن په یو مطبوعاتي غونډه کې ویلي چې دا غونډه د تخنیکي متخصصینو په کچه د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو یوه برخه ده او د اټومي خبرو په لړ کې تنظیم شوې ده. دا و د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه چې تاسې واورېدل. تر بیا د الله په امان.